ګرانو محترمو اوریدونکو دا کیسټ د دکان پته یاد ساتئ. دا کیسټ به تاسو ته په پنډۍ ښار کې ډوکړه روډ دکان نمبر 1 مومن میوزک سنټر کې ملاویږي عربګل سره. او په دې کې سازانو نومونه په دې ډول دي: رباب نواز شبیر استاذ، طبله نواز نذیر استاذ، او د قصې شاعر د ایاس خان مومن. او پنډۍ ښار کې به عربګل سره تاسو دا کیسټ ملاویږي په اواز د عربګل. دا د مومن د علاقو د مسافرو قصه ده. سپیشل فرمایش د لاهور نه نثار خان کوي. خبرو به جرګو کې کوو خوند، او د مومن خاوره په دې باندې درنه ونو. او ورسړی وره ښځه پوښتنه وه، چې کله هغه مشران شي، را په یاد چې کله هغه مشرانو، او زما اوښکې په مغزي لکه بارانو، او په رښتینې دښمني او دوستانه ونو. لاړه تېره شوه د صدق زمانه وه، غټې غټې کورنۍ شولې میراتې، او خدایه پاکه منګه چاته شولو پاتې. او دې خبره باندې ډېر راځي افسوسونو. کوم نشته د تپوسو، هغه وخت کې په موږ څومره ښه دوران وو، او په کوم وخت کې چې آزاد افغانستان وو. پروانه و څوک به کوز او څوک به بلمو، تابعداره ته ولاړ بار افسر وو، تابعدارو زموږ دواړه حکومتونه، او پاکستان نه موږ کړي خدمتونه، جهاتونه هغوی کړي په کشمیرونو. او بغض الله اکبر نره تکبیر.
اوس کړي اوس سرونه او تاریخ وګوره چې پوه شي په پټانو خبردار بشي سید حقیقتا باقي پاتې دا د اوس وخت ملکان شو او چې لونګۍ او واسکټونه پې تاوان شو او نه وطن نه دي خبر نه د خپل قام نه او وخوبت به دي خارج شي د اسلام نه کشته خبره د ځینو او په مرۍ بس وخت دي ورته امسانو پیدا شوی ارتیرونه موسی دا خسته وطن چې پاتې شو حیرانو او خدای پرې راوسته د پاسه طالبانو او طالبان شپې د پاسه مصلحتونو طالبان شپې د پاسه مصلحت ملکان د وړو سکلو رسخت او په پردي کار کې څوک سله لري کارونو طالبان یې کړه چتي ځان ته په قار په پردو لاندې کې اخیستلې بړې طالبانو ورپه سر کړي ورته کړي او یوه سانه پوره وکړه پکې باسنو او تښتېدلي کسان نشي د مخلاص طالبانو چلو بخپل او غم خادي کې بز مستو شریک او طالبان سخلات سلوک متنوي شرپ صدت جوړيږي عقوبت شو خراب د ملکانو پوزیشنو او چې حکومت نه شروع کو اپریشنو او د قطعی نه شروع کړه په هوانونو او جړېدل په هر کال کې ماشومان
ملکان به دې د خپلې بې عزتۍ نه او ادم خان امیر صاحب وکړه حول ماتې نو او چې وطن ډېر بې سوده رانه پاتې ادم خان امیر خپه و په خپل سپینو او د نه مخکې ششکه وختو په پینو او چې امیر صاحب شو د کوره نه رخصت نو غلم شاه په خلکو جوړ شو سم قیامت چې معلومې وي هر چا ته پخوانۍ او د وطن رالي هغه کورنۍ او د قطۍ نه په هوا لګي کورونه نو او پښتنې پنجاب ته ځي سترګور سرونه یو رحمان سپیشل فرمایش کړی دی دا بیان سلطان محمد کو غلم شاته او منګه لاړو تاسو سپاره محله ته نګوري په منځ کې روغ رنځورنو یو کال مخکې تښتېدلی دی منظور دغه وخت کې ګولۍ راله د قطۍ نه او دا لانجې راپېښې شوې د بدنیتۍ نه او د تخمونو شکرې دوی کله ګزارنو او د پرویز دوکان ته یې ونیوله لاره پټي کې او رقم نشته پوتې کله په جپسي کې او امیش راغی امیش راغی ترور ترور وای ترور او په پټي کې سلطان شتن دی نور او مش بل ګاډي ته سوس په تلوار تلوار نو او پرسو کې بیراتین کې د چاپلارو
نرانو غلم شاکې شلو پاتې او بې غیرته خلکې ټوله راغی په ماتې او د مني نه غیر بل چاته نشته پته نو او ته په څه جامه راغلی عصمته गिरफ्तार को हावी वखान पटराज नवर खाया खायन हाउ द चरगान से दसको हल नवाया ویل پزړه کې سرمستانه او چې په موږ د خدای راغلی امتحانه او د ګناه پیټی د ولو نه غورځو منو دا پخه ډوډۍ چې سپو پسې ګرځومه دلوگی نبس پوالی دلی دا خفگان شو بدل پا خوشحالی کی صحابان بے وشی خیراتنا سرمسخان ندی رور کی جنتنا پیدا تو بچو مرداوی او سپی وکمل من را تفکور دا زبکما پوری خورم خپل لړمونه او د کرکنو شالت له او د شمونه او یو زرګر حبیب رحمان او بل مشاور نو په لږ وخت کې شو د ښځو نه مجبوره او چې د خپلون او چې د ښځو نه مجبور شو رالښکته دې خبره باندې نه دي ملامته او تازه برج جوړ کې وکړله مړانه نو او ستا د سمسې نه قربان شم عمرخانه نیمه دا شمه او د یاد ګلونه او نن یو
او ستا جدا کېږي او د ګوګل نه او دا بې نرخه کار یې وکړو ټول سپک شینو او او دا حافظ ماما د غوا په شان دې ورک شي حافظ ماما راغلی و خوړندو او په راتګ کې د دروغو نه ورتوندو او نظر ګل ملک خو راغی خو بیمارونو او د لمازور او راتګونه په کارو یو د تنګي نه راغلی دی ولي کورې ډنګې دیوال پېښه ده خالي دغه وخت کې شو اختر په پیشوګانو پکې غوښې دی خوړلې د چرګانو دې خبرې ته سوچ وکړه خپله روره غیرتي پیشوګان نوځي د کوره او دا پیشو سپی ستا نه غیرتي دي نو او په پردۍ ډوډۍ دا ستا کنډر ساتي او په پردۍ ډوډۍ دا ستا کنډر ساتي نو او په ځانونو تېروي ناري نورینو مساخینه ته لشونه تربوري او یوه خانه پکې شته خبرې نورې نو او بیچاره ورته به نوی ستغې سپورې په تومت کې ما په خپله په پنجاب کې ولیدله
دلته ګرځي لیوني ببر سرونه او کریا باندې نیولي او د کورونه او ته به وایې ګنیوالې د پاخینو په کشتو ځان له واخیستې رشکې خنزادګانو راغلی سخي ګل دی بد دی نه یادوم سړی زمونږ خپل دی او په لاهور کې مې لیدلی یعقوب خان او د حج په خیرات کړی تاوانو او لیدو بدونو او چا ونه کړه د سیدروس په شان تن راوي او نور خواږه دوستان شنو د نظره شکتور پکی سلمن ایمان دے او بل سبن دے د شیرخانو مسلم جان دے او د دی بازی خلق وشولی لقینو او قلاګانی ورکړي په سوقي عبدالولینو او تقصیدلی مکر ذکریز مریضنو او د کسونه پرمش کړی دی ذکریز مریضه او د کسونه پرمش کړی او د پرویزو او غلم شانه پرمش غواړي دا کسانو